واقعي حضرت علی رضی الله عنه یقینا لوی بهادر په یو میدان کې چې ته رستو شوی نه دی، په یو جنگ کې چې ته د حضور پاک نه رستو شوی نه دی، حتی د خیبر هغه قلعه چې ډېره زیاته سخته وه، انتهایي سخته، او صحابه هغې باندې ډېر لوی محنت او کوشش وکړه چې دا مونږ فتح کړو، او صحابه پکې ډېر زیات زخمیان شو، چا نه شو فتح کولی. او حضور پاک د شپې نه یو پیشنګویي ورکړه، وی سار وختي به دا قلعه هغه څوک فتح کوي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، چې دی به الله او رسول سره ډېره مینه کوي او الله او رسول به د سره مینه کوي، به فتح کوي. دا پیشنګویي شوه. خولې مبارکې نه خبره ووته، لوی منقبت دی چې دا چاند فتح کړه، نو بس د پیغمبر مبارک د وینا مطابق د سره د خدای او د رسول مینه ده او د الله او رسول سره مینه ده. سحر وختي صحابه د رسول الله مبارک مخکې داسې تېرېدل، دې دپاره ځان یې ښه حضور پاک ته چې ما ته ووایي چې ورځه، ما ته ووایي چې ته مې مشر کړې، ما ته ووایي چې ته مې د فوج مشر کړې، ورځه. ولې؟ ځکه پته پیشنګویي وه چې سبا به فتح کېږي، او هغه کس چې فاتح جوړ شي د هغه به خدای او رسول سره مینه او د الله او رسول به هغه سره مینه. نو صحابه ټول مخکې تېرېدل چې دا صفت مونږ ته میلوي شي، دا منقبت مونږ ته میلوي شي. نو رسول الله مبارک وفرمایل این علی بن ابي طالب، دا ابو طالب دی علي څه شو؟ وی صاحب د هغه خو سترګې خوږ دي، بیا اواز کې اواز. نو حضرت علي راوغوښتل، د سترګو آشوب چشمو سترګې خوږ وې. نو رسول الله مبارک د ټولو نه مخکې خو هغه له سترګې دم کړې، او چې سترګې دم کړې حضرت علي وی داسې الله جوړ کړم لکه چې د ما په سترګو اډو بیماري کې ته نه وراغلې. بیا توره مال راکړه چې نه دا واخله زه ورځه پې. مې صاحب هغې پورې ورسره جنګ وکړم چې یې مړه کړم یا علاقه فتح کړم. وی صبر صبر، وی د ټولو نه مخکې ته الله توبه او اعلان ورته وکړه چې الله یو دی، او ما ورته یاد کړه چې دا د خدای پیغمبر دی. نو که دی ومنله نو پرېږدې د غږ ورته مه کوه، که یو قسم ستا په وجه خدای مسلمان کړي دا ستا دپاره د ډېرو قیمتي مالونو نه بهتر شی دی، او که ایمان یې راونړه نو بیا شروع پې کوه. نو حضرت علی رضی الله عنه ورغی، لا ولې هغې د دعوت ورکړه، هغې قبول نه کړه، او بیا هغه قلعه چې چا نه شو فتح کولی، الله د حضرت علی رضی الله عنه په واسطه باندې فتح کړه. لوی بهادر واقعي اسدالله د الله د زمرو نه یو زمری، او په غزوه بدر کې مبارزه به کېده، یو طرف نه به کافران راووتل، بل طرف نه به مسلمانان ووتل، یو په یو به جنګېدل. اوس خو د دوبچې شاته ناست یو ډس کوي، وی زه بهادر یم. بهادر دغه و چې تورې سره به میدان ته وته، د تورې لاندې به راته بهادر. اوس خو به د دوبچې شاته کښېنی و چې ته پټ غوندې به په چا ډز وکړې به مړ کړو تختې به. دا بهادري نه ده، دا بزدلي ده. بهادري دغې ته وایي چې درې کافر میدان ته راووتل، عتبه د هغه ورور شیبه، د عتبه زوی ولید، او صحابه کرامو له چیلنج ورکړ، تورې یې ورته وړقولې وې هل من مبارز شته چې څوک موږ له مقابلې له راوځي. خبره اوږده ده به چې ته بل وخت درته وکړم، خو رسول الله مبارک وی قم پاسه یا حمزه، بس حمزه پاسه ترې دی، قم یا عبیده، عبیده پاس سره تر زوی دی، قم یا علي زوی دی، او د تر زوی دی پاس خپلې ورمخکې کړه. عتبه او شیبه ته مخامخ شوې، څوک یې؟ وی زه حمزه یم. دا څوک دی؟ دا عبیده دی. دا څوک دی؟ دا علي دی. اکفاء کرام، دا زمونږ عزتمن برابر د ډلې ملګري یې، زمونږ د مقابلې خلک یې، زمونږ د پرې خلک یې. راځئ یو غرس سره درېواړو صحابو درېواړه کافران مردار کړه. او حضرت علی رضی الله عنه وی د قیامت پر ورځ د ټولو نه مخکې به زه الله ته په کونډو پروت یم، په دې کونډو به دغسې پروت یم، او زه به الله ته وایم چې الله دا آیت تا زمونږ په حق کې نازل کړی دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي هذان څنګه دی؟ دا دوه ډلې دي. قرآن شریف کې الله وایي مفهوم به امیت میں یل شو، هذان خصمان اختصموا فی ربهم، هذان خصمان اختصموا فی ربهم. الله تا چې قرآن شریف کې اعلان کړی دی یو خوا د کافرو ډله او بل خوا د مسلمان ډله، او د الله پر رضا کې دي مسلمانانو جنګ کړی دی، خدای هغې کې دی.
دا زما په حق کې د آیت نازل نو واقعي علي صاحب بهادر نو چې صحابو نه تپوس کوي بهادر در کې څوک دی په مونږ کې د ټولو نه لوی بهادر څوک دی د دین په خاطر باندې نو صحابه وې ته ما ورته څه وایي نه زه نه یم خپل عاجزي کوي که وایي زه نه یم وایي ما له خو چې میدان ته څوک راوتی دی نو ما ورسره جنګ کړی او چې میدان ته نه دی راوتی مې بیا جنګ نه دی کړی وایي ښه بهادر څوک دی وی بهادر په مونږ ټولو کې حضرت ابوبکر صدیق دی او هغه څنګه وی په مکه مکرمه کې چې کله رسول الله مبارک د نبوت دعوه وکړه او کله پیغمبر علیه السلام دعوت د عام کنو یو موقع باندې کافر ورونیو پیغمبر علیه السلام باندې گزارونه شروع ټول کافر پر جمع شو څوک په یو طریقه څوک په بله طریقه څوک په بله طریقه څوک په بله طریقه او رسول الله مبارک ته سوی اتجعل الالهه الها واحده ته وایې چې نور خدایان نشته یو خدای او داسې په پیغمبر علیه السلام غزارونه شروع کړل او د دنیا د مکې کافر پر راغون شو په پیغمبر علیه السلام په وهلو شروع کړه وی قسم په خدای که ما کې جرأت و چې زه ورشم ما کتل سترګونه مې اوښکې به دې سمې کولی نه شو دې کې حضرت ابوبکر خبر شو په یو منډه ورغی او چې په منډه ورغې څنګه نو په دې کافرو په دې منځ کې ورننوته چاله به لته ورکوله چاله به سوک ورکول چاله به موکه ورکوله ټول کافر یې د پیغمبر علیه السلام نه اخوا کړل څوک به سینه کې په موپ واو اخوا به یې غورځو چاله به لته ورکوله اخوا به یې غورځو څوک به مری نه نیو لکه د پهلوان ورغی او ټول کافر یې تتر بتر کړل اخوا یې وغورځول او رسول الله مبارک یې د لاس نه کلک ونیو هغوی ته څه وایي اتقتلون ویلکم افسوس دی تاسو اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله هغه سړی وجنې چې نه دنه پیسه غواړي نه دنه بادشاهي غواړي نه دنه مشري غواړي صرف دا درته وایي چې زما رب الله دی بل څوک نه دی او بیا یو عجیبه خبره چې کله چې حضرت موسی علیه السلام په خلاف باندې فرعون او حامان میټینګ وکړ د موسی علیه السلام خلاف فرعون او حامان میټینګ وکړ او فیصله وکړله چې دا موسی وجنو دغه چې فرعون بادشاہ دی او حامان خاص مشیر دی سینیر منسټر لومبه وزیر اعظم یا خاص سړی نو فیصله وکړه چې دا موسی وجنو نو هلته یو سړی وقال رجل من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه یو مسلمان سړی د فرعون د قوم نه یکتم ایمانه موسی علیه السلام باندې ایمان او ایمان یې پټاو پټ غوندې مسلمان هغه فرعون او حامان ته څه وایي اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله هغه سړی وجنه چې هغه وایي رب مې الله دی مه کوئ داسې هسې نه هغه الله ملګري شي اخو الله یادوي هسې نه چې هغه الله ملګري شي او ستاسو تاوان درته ونه رسي نو هغه سړي فرعون او حامان ته هم دقه ټکې ووایي اتقتلون رجلا هغه سړی وجنه چې هغه وایي ربي الله رب مې الله دی او دلته ابوبکر د مکې مشرکانو ته وایي اتقتلون رجلا هغه سړی وجنه یقول ربي الله چې رب مې الله دی خو ابوبکر د هغه سړي نه چې هغه فرعون ته ویلو بدر جهاد زیات بهادر دی ولې هغه یکتم ایمان او هغه ایمان پټو ابوبکر ایمان ښکاره کړ هغه سړي د فرعون او د حامان نه خپل ایمان پټو ابوبکر ښکاره مسلمان دی او هغه سړي فرعون او حامان ته صرف د خولې نصیحت وکړ د جبې نصیحت یې ورته وکړ او حضرت ابوبکر صدیق د جبې زوره مچلو او د سوک او د لاس او د بوکې زوره مچلو وی د حضرت ابوبکر صدیق نه بهادر انسان حضرت علی وی ما په خپلو سترګو نه دی لیدلی مسند د بازار کې دا حدیث موجود دی دا واقع موجوده ده دینه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله مبارک په جسد اطهر باندې څومره تکلیفونه تیر شوي وړه خبره نه ده او یو صحابي وی دا مکې په بازار کې رسول الله مبارک روانو او خلکو ته اعلان کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا کلمه وایي چې الله یو د شریک نه لري کامیاب بشي او د شاته نه بل یو کسو هغه به خور او کاڼي راغشتل او پر رسول الله مبارک به ویشتل او आवाज به کو یا ایها الناس لا تطيعوه اے خلق ګوري د تابعداري ونکه دې زمونږ لات او منات او عزا ته سپک وي زمونږ خدایانو ته سپک وي د تابعداري ونکه وی ما چانه تاسو کې د مخ کې لک سوکته د رستو سوکته وی د مخ کې زمونږ په کلی کې یو سړی د محمد نوم دی او د پیغمبر دعوی کوي
او دا رستو څوک دی؟ وی دا زمونږ د قوم سردار دی ابو جهل دی. حضور پاک اواز کوي د کاڼي پې ولي خاورې پې د پاسه، لیکن نبی علیه السلام د هغې نه منې نه شي، لګیا دی حق خپل دعوت چلی، د چا پروا نه ساتي، دین رسوي، سپي دې غاپي به پخپله به چپ شي. همدغه کافرانو سپو اوغپل خدای په بدل کې مردار کړل، ختم شو. لیکن د رسول الله مبارک وړل شوي دین ختم نه شو، هغه اوچت شو. هغه ته الله اعلان کړی یا ایها النبی، ای پیغمبر. نبی څه ته وایي؟ چې خلکو له زما د دین خبر ورکړئ. هغه کسه چې ته خلکو ته زما دین رسوي او زما د دین اطلاع ولا ورکړې. ای پیغمبر انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، تعالی ما ډېر ښکلي صفتونه درکړي. ته به د دې خلکو خلاف ګوی کې ليكون الرسول عليكم شهيدا لتكونوا على الناس شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. د قیامت پر ورځ به زمونږ پیغمبر دا ګواهي کوي د خدای په دربار کې چې الله ما دین رسول دی. ځکه خو یې د حجة الوداع په موقع باندې اعلان وکړ او خلکو ته وویې الا هل بلغتو، ما دین رسول دی؟ نو صحابه وی او، بیا وی الا هل بلغتو. امام بخاري وی صلی الله علیه وسلم الا هل بلغتو، درې ځله وی دین مې رسول دی، دین مې رسول دی. صحابه وی او حضور پاک ګوته مبارکه اوچته کړله او ښکته یې کړه، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، یا الله ته ګواه شه چې ما خپل دین رسول دی. ګورې هسې نه چې د قیامت پر ورځ ته ما ته وایي چې تا دین نه دی رسول، ما رسول دی. نو قیامت پر ورځ به پیغمبر دا ګوی کوي چې ما دین رسول دی، او موږ به د نورو پیغمبرانو دپاره ګوی کوو چې هر پیغمبر خپل امت ته دین رسول دی. مبشرا پیغمبر دی لري چې خلکو له د جنت او د خوشحالو زیری ورکړي چې څوک په ایمان راوړي او چې څوک نه مني نذیرا چې ویری د خدای د عذابونو. دغه کار زموږ مبارک پیغمبر وکړ او دین الحمدلله خدای پاک د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوه په دومره تکلیفونو. دا آسان شی نه دی. موږ مسلمانان وي الحمدلله، زموږ په منځ کې به څوک راشي او زموږ د دین خلاف خبره به وکړي، سوال نه پیدا کړي. تاسو به لاړ شئ او په هندوستان کې د هندوانو په مندر کې یا د هندوانو په بازار کې چغه ووهئ چې خدای یو دی، او تاسو دا بوتان غلط کړي، خدای شته چې سرمن دی وباسي. تاسو د یهودیانو په وطن کې چغه والی شئ، تاسو په امریکا کې او برطانیه کې ځای چغه ووهئ چې ستاسو دا دین غلط دی او زموږ دین صحیح دی. والله که د جم دی راشي او رسول الله مبارک به د مکې په کوڅو کې دا چغې وایي، د صفا په غونډۍ به یې دا چغې وایي. د بهر نه چې به مسافر راغلل هغې له به یې دا دعوت ورکو، وهل به ټکول به، او یوازې رسول الله مبارک نه صحابو چې کوم څه تېر کړي. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې ما ته راورسېده چې په مکه کې یو سړی دی، هغه له خدای نبوت ورکړی دی. نو ما ورور بنو غفار قبیله ده چې ته لاړ شو معلومات واله چې دا سړی رښتونی دی او که څنګه سړی دی. وی ورور مې لا واپس راغی، وی ما ته وایي چې او په مکه کې یو سړی دی او خلکو ته وایي چې الله یو دی او زه د خدای پیغمبر یم. وی څه برابر خبره دی راله راوړه، وی زه پخپله ځم. نو پخپله وی راله، یو ګوډې را سره یو بتکې را سره او د بیت الله خوا کې ناست. بیت الله له خو به دا ګوټ ګوټ نه خلک راتلل، اوس هم راځي او مخکې به هم راتلل. وی یارېدم چې که چا نه تپوس وکړم هسې دشمني وي او ما له تکلیف را نه کړي، غږ نه کوم او داسې ناست یم که پخپله مې چېرته ولیده. ماښام ماسخوتن شو، حضرت علي راغی، وی ما ته وایي چې مسافر یې؟ ما وی او، وی راځه شپې ده دې کور ته بوتلم. د رسول الله مبارک د خاندان خلکو به د دې مسافرو او د دې حاجیانو خدمت دوی بویتلم. وی چې بویتلم شپه مو تېره کړه، نه ما سووې نه هغه سووې، ځکه بیت الله نه به خلک د بر نه راتلل. وی سار بیا ناست یم، تپوس نه شم کولی، که تپوس وکړم د حضور پاک پسې نه څوک دشمن وي او تکلیف را نه کړي، یو خوا بل خوا ګورم که مې ولید چېرته. وی بیا ماښام شو، حضرت علی بیا راغی، وی ما ته وایي چې مسافره لکه چې خپل مقصد دې نه موندلی. ما وی نه، وی راځه وی بیا کور ته بوتلم، روټۍ هم را باندې وخوړه، شپه مې وکړه، 3 شپې داسې. وی په څلورمه شپه ما ته وایي چې مسافره څله راغلې؟ وی مې چې یو خبره درته کوم، خو چاته ونه ویل، تاسې یارېدم. وی وایه چاته نه ویم. مې چې یاره دلته یو کس دی او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې، الله کې مې راځي چې دا وګورم چې دا رښتیا دي که دروغ دي. نو ورور مې راولېږه، په هغه څه پوره خبره ما ته ونه کړه.
نو یریږم تا ته مې ځکه وایي چې چاته به غږ نه کوې چې دا سړی به زه څنګه ووینم وایي حضرت علي ما ته وایي چې په قلار شه انشاءالله چې زه به دې ورسره میلاو کړم زه به یې میلاو کړم فکر مه کوه وایي سهار وختي علي صاحب مخکې شو زه ورپسې شوم وایي ما ته وایي چې ګورې سخت وخت دی وخت کې د مسلمان خلاف کافران ګرم دي او زبردست ګرم دي نو که داسې څوک باندې زه پوه شوم چې هغه دشمن دی زمونږه نو زه به دیوال ته کښېنم یا به سپلی سموږ یا به متیازو ته کښېنم خو ته به ما ته ودرېږې نه نیغ به ځې چې څوک پوه نه شي چې دا د ملګری دی یا به وایي چې دا مسلمان دی تکلیف به درکړي مې چې ښه رسول الله مبارک دار ارقم کې و حاجي صاحب مخکې و زه ورپسې هلته چې څنګه حضور پاک له ورسولمه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شم او دوه درې خبرې مې ورسره وشوې زه پوه شوم چې دا دروغجن سړی نه دی دا رښتونی سړی ایمان مې راوړو مسلمان شوم ایمان مې راوړو چې مسلمان شوم وایي ما ته حضور پاک وی بوزه زه خپل وطن ته ځه جندب یې نوم دی خدای پاک د اسلام به غالب وي که خیر انشاءالله الله ما سره وعده کړې ده چې کله اسلام غالب شو بیا به راځي ما وی دا چېرته کې یو حق دین مې خپل کړ او دا به زه په اړه کې پټ ساتم ګورې چې اسلام پکې نو یارېده او چې اسلام پکې راغی بهادر شو وی ورلم د بیت الله په خوا کې مې چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا چغه نه وه چې کافر راغون شو او داسې ووالم داسې چې زه بېهوشه وغورځولم په وینو کې رنګ بنګ پرې وغورځولم حضرت عباس راغی په مې ځان راواچو د خلکو نه بچ کړ خلکو ته څه وایي وایي د خدای ظالمان سړی مړ نه کې ګورې مونږ چې شام ته ځو د تجارت غلب راوړو نو لار هم د دوی په قوم ده بیا په کومه ځای لار به راباندې بند شي د تجارت په کومه به ځای نو خلک رانه منې شو چې هوش یې رالم بیا مې دا چغه وواله بیا خلک راغون شو ویې والم بیا ته حضرت عباس خلاص کړم چې بیا هوش یې رالم بیا مې دا چغه وواله بیا راباندې خلک راغون شو ویې والم بیا ته حضرت عباس خلاص کړم دا تکلیف په حضرت او دغه بهادر انسان حضرت ابوبکر صدیق اوه وی ټیک نشم او د بیت الله مخکې مې اعلان وکړ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او حضور پاک علیه السلام په ما باندې گزارونه شو په نبی علیه السلام گزارونه شو وی داسې وینې شم حضرت ابوبکر رکوټ سړی نو لوی د خانداني سړی ډېر د عزت خاوند په مکه مکرمه کې د اسلام نه مخکې وی داسې ووالم چې بېهوشه په بېهوشۍ کې یوړم کور ته یوړې وینې رانه بیږي وی هغه وینې رانه مور راته ناسته ده قوم راته ناست دی او وایي چې څه دارو درمن دی هغه راله کوي چې حضرت ابوبکر صدیق څنګه او هغې وله کله یو خوراک پخیل وی وله پخه کړه ټول قوم راغون شو او د ابوجهل خلاف اعلان وکړه چې زمونږ د قوم سړی تاسو والد ابوبکر هم والد ته د خپل دین ستاسو خپل دین ولې مو واهه او که دې څه شو مړ شو بدل به مونږ د ابوجهل نه ځکه زیات حرامیتوب نه کړی ټول قوم بلوه و ټول قوم د ابوبکر نه راته و د قوم مشر و او ډېر عزتمند انسان و قوم پې اگر چې قوم کافرانو پې خفه و الوی ولا پخ کړی خو چې کله هوش کې راغی که نه نو هغه قوم یو بل له مبارکباد ورکړي مبارک شي هوش کې راغی ټیک شو او وی اله شابه دا وبوس کا دا الوا وخوره ابوبکر صدیق په خولې لومړي الفاظ راځي د محمد صلی الله علیه وسلم صح حال دی هغه راته ووایه ما ته دا غالي وایه ځکه چې په مونږ ګزارونه شروع شو نو یوازې زه نه وم حضور پاک مو هله دا هغه راته ووایه نو د قوم خلکو ورته ویې نیکبخته ستا دپاره مونږ لاړو ابوجهل دمکي ورکړي تم راوړل اسلام علاج وکړه او چې د چا د وجې نه ووالې شو نو د هغه نومالې وی چې تر څو ما ته دا پته نه لګېدلې چې حضور پاک څنګه دی قسم په خدای که د نوړی مې تېرېږي که دا الوا او دا خوراک مې د ژبې له وررسي ما ته دا غال وایي نو د قوم خلک ته لاړل دا به رسوي چې د هغه د مخه وال خورې او هغه بیا هم یادې ته پوه شه هغه پوه شه نو مور ورته کېناسته مور خو سوال دی بچی شابه د الوا وخوره وی نه الوا به اله خورم چې ما ته د پیغمبر مبارک پته ولګي ځکه چې ما باندې ګزارونه کېدل نو دغه وخت حضور پاک را سره موجود چې هغه به هم زخمي شوي او که نه چې هغه به هم بېهوشه شوي او که نه دغه الله ته ووایه مور ورته وی زه ته چا نه د هغه تپوس وکړم وی د عمر خور د ام جمیل وی هغې نه تپوس وکړې نو مور یې هغې وخت کې لاړه ام جمیل پسې وی ام جمیل زما زوی دی او کافر والد قوم والد
او هغه پیغمبر مبارک ته متعلق د محمد متعلق تپوس کوي صلی الله علیه وسلم. نو موږ ته خو پته نه لګي هغې ځان ناغرضه کړ وی څوک ابوبکر ده خو ابوبکر نه پېژن. مطلب یې ده چې اسې نه ده ما ته ساده جوړه یو که څه چل ښی ځکه دې وخت پورې د ابوبکر مور هم نه مسلمانان بیا مې ولیکه یاره ستا زوی ده چې ته دومره جاړې زه به لاړ شم وبه ګورم وبه ګورم. نو راله ورسره را روانه شوه چې را روانه شوه نو ابوبکر ورته وی ام جمیل وی د رسول الله مبارک څه حال دی؟ نو هغې ورته اشاره وکړه وي دا مور چې دی ولاړه ده وی خیر دی ووایه راته وی رسول الله مبارک ټیک دی برابر ده. نو مور ورته وی بچې اوس خو دې زړه مطمئن شو که نه اوس حلوا وخوره وی قسم په خدای چې په سترګو مې نه لیدلې نه خورم. نو یو چت یې که ویغېشت هغه زخمونو سره رسول الله مبارک لی بوته حضور پاک بازار ارقام کې نو چې ورننوته نو پیغمبر مبارک چې وجود ته وکتل که ټول زخمي زخمي دی وینې ترې بهېدلې دي نو پیغمبر مبارک هم ورته وجړل حضرت ابوبکر هم وجړل او پیغمبر مبارک ته ورته غاړه وته وی الله رسوله چې ته مې روغ رمټ کولې دې غمونه ټول ختم شو چې ته مې روغ رمټ کولې دې دردونو زخمونه ټول لاړل جوړ شو ټیک ټاک شو ماشاءالله. دا تکلیفونه تیر کړي صحابه هغه ابو بکر صدیق او هغه ابو ذر هغه ابو بکر صدیق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبه نمبر میرټ لیست جوړ کړی دی د جنتیانو اول نمبر نوم د حضرت ابو بکر دی ابو بکر فی الجنه اول نمبر نوم میرټ لیست کې اول نمبر نوم و امت کې لومبه نوم ابو بکر فی الجنه. او حضور پاک فرمایي چې په جنت کې به زما وزیر او په یو موقع رسول الله مبارک مسجد نبوي ته رادننه شو نو ښي طرف ته حضرت ابوبکر دی او ګس طرف ته حضرت عمر دی نو دغسې یو د لاس نه ونیو داسې د بل د لاس نه ونیو او صحابو ته مخامخ شو څه فرمایي وی هکذا نبعث یوم القیامت وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو. الله اکبر چې څوک د قبر نه پاسي سخته ورځ ده ډېره سخته ورځ ده چې زه به د انسان په شکل یم او که زه به د حیوان په شکل یم زه به د انسان په شکل یم او که د سپي په شکل بیم او که د خنزیر په شکل بیم او که زه به په خپو ځم او که زه به په سر ځم او چې زه به دوزخ ته ځم او که زه به جنت ته ځم نو چې څوک د رسول الله مبارک د مټ لاندې روان شي ماشاءالله هکذا نبعثو دې لاس باندې ابوبکر په دې لاس عمر وی دقسې به موږ د قبرونو نه پاسو یو طرف ته ابوبکر بل طرف ته عمر فاروق دومره لوی شخصیت دومره الله ته محبوب شخصیت دومره پیغمبر مبارک ته خوښ شخصیت یعنی مرض وفات کې چې رسول الله مبارک راووته د اخري تقریر و دې نه پسې بل تقریر هم نه دی کړی نو حضور پاک او فرمایل وی کې چا ما سره په دنیا کې ښه کړي دي ما ورله دغه احسان بدل خلاص کړی و ما د چا احسان نشته هر چا له مې خپل بدل خلاص کړی دی سوا د یو کس نه چې د هغه احسان په ما اوسم پورې دی هغه له ما هغه احسان نه دی خلاص کړی هغه څوک دی هغه ابوبکر صدیق دی هغه له به د هغه د ښېګړې بدل الله پاک د قیامت په ورځ باندې ورکوي څومره لوی سړی او حضرت ابوذر ته حضور پاک څه وایي ابوذر په دنیا کې یوه زر یې یوه زر هېڅوک د ملګري نشته چې مرې یوازې به مرې څوک به در سره ني چې د قبر نه پاسې یوازې به پاسې ملګري به دې ني او چې جنت ته ځې یک تنها یوازې به روانې څومره تکلیف تېر شو دین دپاره د رسول الله مبارک مونږ وختي پېشمني پاسېدو خو دوکاندارۍ او تجارت دپاره الله لنا مونږ پیسه ډېره زیاته ولګوله خو د لور او د زوی د واده دپاره الله لنا مونږ شپې رونه کړې مونږ غرمې رونه کړې خو د دنیا دپاره مونږ په ځان سخته تېره کړه خو د بچو دپاره او د دنیا دپاره الله دپاره نه الله نه څوک چورلک له الله خفه کوو چې واده مې پکې ډمان کړو چې الله خفه کوو چې د زوی سنت یې پکې ډمتوب کوو چې الله خفه کوو چې د لور وادي ښه نری بربنډې جامې وله کوو چې الله ښه خفه کوو چې بازار ته ځو په بربنډو جامو کې ځو چې الله ښه خفه کوو ګیرې پسې خبرې کوو چې الله ښه خفه کوو وټکي پسې ټوکې کوو چې الله ښه خفه کوو مولا او طالب سره په ناسته شرمېږو چې الله ښه خفه کوو پټکي والا سره په ناسته شرمېږو چې الله ښه خفه کوو
له غړ سره په ناسته خوشحالېږو چې الله ښه خفه کړو بې دینه خبرې کوو چې الله ښه خفه کړو علماو پسې مدرسو پسې خبرې کوو چې الله ښه خفه کړو حج او عمرې پورې خنداګانې کوو چې الله ښه خفه کړو په حج او په عمره کې لګیا یو تصویرونه وباسو چې الله ښه خفه کړو چورلټ مونږ الله خفه کړو مال خدای راکړه د خدای حق پکې نه ورکړو چې الله ښه خفه کړو بچي خدای راکړل د خدای دین ورته ونه کړو چې الله ښه خفه کړو دا قبر مونږ نه من اخرت نه دی قیامت نه دی یاد جنت نه دی یاد دوزخ نه دی یاد رب نه دی یاد کوم رب چې مونږ خالق او مالک دی کوم رب په لاس کې چې زمونږ ژوند او زمونږ عزت دی کوم رب په لاس کې چې زمونږ صحت او زمونږ مرض دی چې بیمار شي بیا به درته خدای یاد شي پته بل او چې ډاکټر درته وایي چې بس لا علاج یا به درته پته ولګي الله به درته در یاد شي هسې خو مونږ ته خدای نه یاد دی رسول الله مبارک فرمایي چې یو ورځ موړ یم او یو ورځ اوږې چې موړ شم چې بیا الله یاد کوم او د خدای شکر ادا کوم او چې اوږې نو چې خدای ته وجاړم او د خدای فریاد وکړم ځکه اوږې د الله نه ګیلې کوم بیا خدای خفه کوم او چې موړ شم نو بیا الله ته شا کوم او کبر کوم او لویي کوم آی هاي دا ولې څنګه مسلماني شو حیران خدایا الکان بربړ شو جنکه بربړ شو زناکاری سر شو ټول ورځ نت او موبایل دی دین پاتې دی قرآن پاتې دی د قرآن تلاوت د خلکو نه ير دی ټول ورځ ښځې په غم خادو پسې په منډو سر دي د خدای قرآن نه وایي ټول ورځ جنکۍ بازارونو کې ګرځي د خدای قرآن نه وایي ټول ورځ د دنیا تعلیم لپاره منډې دي ماشومان دي ټول ورځ دا سوزکې دی او دا موټر دی او دا پلانکي کالج کې دی او دا پلانکي سکول کې دی او دا کتابونه دي او دا ماسخوتن بیا ټیوشن دي اخر دې دنیا نه به نور جوړوي څه تاسو خو خدای د سکول کالج نه منې کوي که نه خو الله امام ورسره یاد کا که د اتوار په ورځ دې د بچي چوټي وي نو بیا نه پاسې ماشوم دی که نه پرېږده ستړی دی خوب یې خرابېږي او د اتوار نه بغیر که سکول ته بوځې نو خوب نه خرابېږي په خدای قسم زه حیران یم چې دا مونږ د مسلمانانو کم طرف ته لاړو غټ ساندا بچي به دې وي او روژه مني څه وي پته نه وړي غټ سوټا وي 15 سال نه به زیات ګډه سنډې مجبور به دې وي 15 ته به رسېدلې وي نه منیسته روژه نه جوړه به شي ګردې به دې خرابې شي نیمې در باندې وړي نه څو کال به نیمې نږدې دا دې به پکې په کوم کتاب کې خو که بالغ یې ټولې وړي چې نابالغه نه یو صحابه به په ماشومانو بچو روجې نیولې په وړو نو چې غرمه به شو نو په جړا به شو اوږې به شو واړه به نو د لوبو څیزونه به یې ورته کېنولو کېښودل نو په هغې به یې مشغولول نو ماښام ته به یې روجې ته ورسو هغې وړه کې الله پروت هغې به چې زه خپل رب خوشحاله چې الله دې خوشحاله کړه مونږ ډېر ناقصه سوچ لرو که مونږ انتهایي بې وقوفه یو ناقصه سوچ لرو مونږ وایو که دا دنیا د خدای په خفګان کې ده زما د خدای په ذات قسم چې دنیا د خدای په خوشحالېدو الله خوشحاله کار څه به درکوي مه خفه کوه الله خوشحاله که مړه به دې مطمئني الله خوشحاله که ته به مطمئنې الله خوشحاله که بچي به دې مطمئنې الله خوشحاله که ښځه به دې مطمئنې مه خفه کوه الله او که دې خفه که بیا به رزق ډېر کي درته خو د مږې د پنجرې رزق دی لکه مږې ته چې پنجره کې ډوډۍ پرته وي د مږې د نیوو دپاره څه شو زمونږ پلاران څه شو ځمکو والا څه شو جایداد والا څه شو نیکونه هم څه شو د نیکونو پلاران هم څه شو په تا خو ځمکه تقسیم شوه 5 جیره باندې ورسېدله د هغوی 10 او 30 تېر شوه د هغې نه مخکې د هغوی 100 او 200 وه څه شو والله که څوک یادوي مهرباني د اوسنو بچو په تمه کېږې ما چې مونږ به بچي یاد مه په تمه کېږې خدای ګواه دې کړي یاد چې کټ کې پرېوتې نو خوشحاله وي چې بابا به کله مري چې دا ځمکه خرڅه بابا به کله مري چې دا کور خرڅ بابا به کله مري چې دا مال زما لاس ته راشي مه په تمه کېږې د دې دور په بچو الله یاد کړي رب ډېر مهربانه دی الله یاد کړي نو حضرت بلال ورته څه وایي ابوبکر ځان له دې اخیستې ما که الله له دې اخیستې ما که ځان له دې اخیستې ما نو ما ته ښایه کار کېدله کومه او که د خپل رب لا اخیستې ما نو ما او رب سره پرېږده وی نه بلال ما خپل رب لا اخیستې زه زما د طرف نه ازاد زه آزاد نو چې حضور پاک خبر شو نو پیغمبر مبارک سے فرمائی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون مشر دی زمون سردار دی او زمون سردار آزاد کړي
بلال ته سردار دا تکلیف تیر کړی لیکن تکلیف بدل سے ملاو شو د مرګ پورې د پیغمبر مبارک مؤذن دا سے منصب زم چې جنت هم ني دوزخ هم ني او چې د پیغمبر مبارک مخکې ناشته او आवाज ورته کوي چې اشهد ان لا اله الا الله او بیا ورته आवाज کوي اشهد ان محمدن عبده ورسوله مدینه منوره اذان خوري خوان کوي په مدینه منوره کې چې کله اذان ته غوږ کېدم څو مؤذنین اوازونه خشتري او چې دا اذان ته غوږ کېدم او دا مؤذن داسې وایي چې اشهد ان محمد رسول الله نو زم دا आवाज وس رسول الله مبارک او رسول به خوشاله بلال ته دا منقبت ملوش او دویم منقبه دې سره حضور پاک په فرمای بلال کلما دخلت الجنه اے حدیث کې روایت دی داسې چې کلم جنت ته طلب یو ځل یقظتن او بیا منامن نو سمعت خشخشتک امامي ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدل دین له سخته تیره کې الله خو غیرتي دی د بې غیرتي خو په مخ کې ده مونږ سره چې څوک ښېګړو کې زموږ یې مونږ سره چې دنیا کې څوک خو کې مونږ بد کوو پښتانه وایي ښه مه کوه بد نشته داسې نه ده ښه کوه خو مونږ سره دنیا کې چې څوک خو کې مونږ د خو بدل په ښه نه ورکوو الله پاک چې دې خوشحاله کړو په خدای قسم د خوشحالۍ کنجانې الله سره دي ته به د خدای د دین لپاره سخته برداشت کوې ستړی به برداشت کې پښمني به پاسې لاس به په تسبو باندې اوچلې ژبه به د خدای په نوم اوچلې او دا ژبه به د خدای نیخ وخه او رسول الله مبارک فرمایي وي زما د یرې وي الله فرمایي چې څوک هم زما د یرې نه وجاړي نو چې کوم ځای ته اوښکه ورسېده د دوزخ اور پې حرام دی الله خوشحالېږي بلال اذان دا تکلیف اور صاحب من حضرت زنیرہ حضرت زنیرہ دا ابو جهل وینځو دا ابو جهل او چې راګیره به کړه دامره به اواله دامره چې به وشو شو ابو دی غریب دا رنګ نام تورا او پیغور به ورکا ولا محمد پیغمبر معنی یو خدای معنی زمو خدایان نه معنی نو راګیره به کړه به والا نو زخمی بشوا نو غریب به خپل صادر نه با ټوپلا پر کړه نو مټ په وتاړو نو غرست یو ځل راو غردورانو لاسې مات شوې لاس مات شو نو څوک یې اسپتال ته بوځي اسپتال کم نو څوک ولې علاج کې دشمن کرا دا ابو جهل وینځل څوک ول راولي دا زمانه تلون کې چې لاس ولا وستړي نو هغه عجز د خپل کمیس نه یا صادر نه ټوکړه پرې کړه نو هغه لاس یې په وتاړ هغه کې څه وای الله چې ته خوشاله زه خوشاله دیکھ دیتا دا خزو ایمان ہوئی جتا خوشحال ہے اللہ دا خوشحال ہے بریاض بم نکو پروردگار تبینے زخمی چون خزبہ نویم کی تا پہ لڑکے زخمی تمہیں بھی نہیں اللہ سمات شو تمہیں بھی نہیں خود بریاض یو ذری پسارو والا نو چوی والا لمدہ شو غریب سرگی لار اس بس سکے پردی کور کے دا او دسماتی سره بس سکے څوک به بوزي او دسماتی لاسول به ګرځي بیا ولا پیغور ورک وی ځکه نو ستاسو خدای ته وایه کنه محمد ته دی وایه کنه چې سترګې دل جوړ کی تب ته پی کوټه ته لاړ الله الله ملا سره زتمی جو کوتا متا ته ما فریاد دې ملا سبات کو کوتا ته مې فریاد دې اوستا پرزا کینن لنده شو خدایا چې ته خوشاله زه یا فریاد استاد نوم په غورې راک وی ورشه ودا خدای ته دیو او محمد ته دیو په غورې دا په غور نه جوز غمل دو خبرې دی الله یو را لومن یا هم سترګې جوړې کړي دا په غور کته یا مې مړه کته ته ځګر ما مې کته دې ته خپل پیغمبر استاد نوم په غور نه جوز غمل متیرا پاسه دنو الله غیرت دې سترګې جوړې وي ټیک ټاک یکنه چې دل جوړې کې مال خدای جوړ کړل سترګې نو دې بیبي باندې نخره کې دې دمکه په کوسو کې وډه کړ ټول یو خدای حضرت ابوبکر واغشت په یو دې مزاج کړ
نه هغه وینځي غلامان نه چې په مکه کې په نخرې کېدلې او په مکه کې به د مکې په کوڅو کې په چوکو والی شو او بربنډ به شو بربنډ د بیبي زنیوي نه به جامې وویل دومره ګران کړ نه دا هغه دي چې حضرت ابوبکر په بیعه اخیستې دی وضعت کړی دی دا تکلیفات تېر شو دمارو دا څه دپاره د اسلام دپاره کم دپاره چې الله موږ له خوښ کړی دی ورضیت لکم الاسلام دینا دې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او د هغه د نیازبینو ملګرو په مبارک وجودونو او رسول الله مبارک به تسلي ورکوله کتی به نه شو بی بی سمیه له حضرت عمار له حضرت یاسر له تسلي به ورکوله خیر دې لږ صبر وکړي خیر دې لږ صبر وکړي الله به دین غالب کړي صبر وکړي الله به دین غالب کړي یو ځل ورته حضور پاک فرمایي وی زمانه مخکې امتونو کې مسلمانانو سره څه شوي دي وی مسلمان به راوسته نو په سر به ولا اره کې خوده نو مکمل به اره کې نیم به یو خو وردو نیم به بل خو او په وجود باندې ولا د اوسپنې میخونه ټکوالی دي او په سرو اور کې سرو ګومنځو باندې ولا غوښې تراشلې دي ګومنځې غاښونه به اډوکو ته ورسېدل د تکلیفونو هغې د دین او د ایمان نه دي اړولې وی صبر وکړئ تلوار مه کوئ الله به خیر کړي او مقتصد شوه الله خیر کوي الله هم هغه صحابه کرام ګورنران جوړ کړل د دنیا عزتونه هم خدای ورکړل او د آخرت عزتونه هم خدای ورکړل د بدر په غزا کې 314 مسلمانان 313 او کافران تقریبا 1000 کسانو 900 یعنی 1000 کسانو تقریبا کافر ټول مسلح ټول سره وسته مسلمانانو سره اته توري دي باقي سره د کجورو ډنګونه کافرانو سره او یا اسونه دي مسلمانانو سره 200 دي کافرو سره 200 خان دي مسلمانانو سره او یا خان دي او یا خان د 200 مقابله 200 د او یا مقابله اته توري د 900 تورو مقابله د کجورو ډنګ د تورو د نیزو مقابله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو سره مشوره کوي چې څوک مرګري حضور پاک ته وی فرمایي الله رسوله څه چې ستا خوښی موږ در سره مرګري که ته په دریاب ورځې موږ در سره ورځو که ته ډېر لرې پورې موږ ورغورځی په موږ سفر کوې موږ در سره روان یو ټول متفق دی د رسول الله مبارک سره او بیا د دواړو جهانو مبارک سردار الله تعالی سوچتی د الله نه سوال کوي د یو سفر لاندې په عربۍ کې سفر تعریش وی کوم دی چې حضور پاک دعا کړې د الله نه د هغه سفر لاندې اوس په هغه ځای جومات جوړ دی مسجد عریش ورته او ډېر پساره حضور پاک الله ته جاړي او فرمایي یا الله ما به نه رسوا کوې ته زما د ملګرو شکست ومون ته خدا زما رسوایي ده خدای ما به نه رسوا الله زما د ملګري جیاع اوږې دي خدای دا نهر دی خدای وفاتون خپیب لخپی راغلی او که دا دې میدان کې مړه شو تر قیامته پورې بستا نوم اغشتو والا ګورې پاتې نشي ژړلې صادر مبارک ته شاته پرېوت حضرت ابوبکر صدیق هغه صادر اوچت کړ او په سر یې ولا واچو حسبک یا رسول الله د الله رسوله بس مړه به شو که نو څه به وشي شهیدان به شو جنت ته به لاړ کړو څه چل به وشي الله آیت نازل کړ سیهزم الجمع ویولون الدبر دا کافران به شکست مونې تختی با او دا به وتختی تا ته به الله مدد کوي هم اقسې الله وکړه ابې سرو سامانه اس ورسره نو هغې له الله فتح ورکړه کافرانو کې اویا کسان خدای مردار کړل هغه اویا کسان چې سربراهان مملکت و د هغوی ابو جهل او عتبه او شیبه او ولید او امیه غوندې خلک او یا کسان شاته لاسونه ورله اونې ولوې تله مدینې شریفې ته یې بوتله
الله خپل خبره ښکاره کړه او ثابت یې کړه ان ینصرکم الله فلا غالب لکم چې الله در سره مدد کوي نو څوک به تاسو غلبه کوونکي نشته چې الله مدد دا د الله مدد ولې د الله مدد مسلمانان دړنه د خدای د دین لپاره قربانېدل دا ټکي واورئ مسلمانان د پیغمبر شاته ولاړو او مضبوط کلک ولاړو اختلاف پکې نه او پیغمبر د ټولو مسلمانانو لپاره د زړه دعا وغوښته د الله مدد را دا خو د رسول الله مبارک سره خو یقینا الله مدد کوي بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه که یو مسلمان د الله لپاره کلک ولاړ دی قسم دی غسر الله مدد کړي یو مسلمان د میدان کې ولاړ دی غسر الله مدد کړي دی حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعی دا مسیلمة الکذاب زمانہ و مسیلمة الکذاب د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړي دو کسانو د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړي وا یو ته مسیلمة الکذاب وي بل ته اسود عنسی وي مسیلمة الکذاب د پیغمبر دعوه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د 300 احادیثونه معلومیږي او د قرآن شریف د 200 آیتونو نه معلومیږي چې د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر شته نه راغلی دی نه براش ختم نبوت عقیده دا ابو مسلم خولانی په یمن کې او د دې مسلمة الکذاب مخالف نه ته پیغمبر نه پیغمبر خو محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم مسلمة الکذاب ته چې وې د ابو مسلم خولانی سره کوټ سړی نو د قوم مشرو په ابو مسلم خولانی ساده علاقه سړی دی ساده وطن انسان دی او ستا نه مانی ستا نبوت او پیغمبري نه مانی هغه راوس وې ته دما پیغمبري نه مانی وینا ته پیغمبر خو نه الله مې یو دې ما په ایمان راوړل او پیغمبر دما محمد رسول الله محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم بل نه من او دا هغه انسان چې د خپل ایمان راوړو باندې چې کله مسلمان شو او د ایمان راوړو نو په ایمان خپل کلک او پوښتا ولاړ وې زه پیغمبر ما تاسو ذات کلی زمانه پیژنې وې خدای پیژنم چې ته دروژنې ته پیغمبر نه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ودا سے سزا بدر کے مچیات بوساتے سچے خو خیتا مسلمة الکذاب خلق تخی بل طاقت پورے بل سجن مرد اور بل کړي دنیا را جمع شوا دا سړی ما پیغمبر نه مني دا ابو مسلم خولانی او تاسو یې ګورئ ځنن اور ته ورجم سوځو مې ډیرا واستوي دي اور ته ورځم مې کله به مې ورځي د ختم نبوت په عقیده چې زه قربان شم او ټوکړي ټوکړي شم نو زه به د خپل مبارک پیغمبر لګي لرسه پروا نشته چې اور ته سنگ دی ورځم نو دوی الله اکبر اور ته ور شغال په الله په اور ګولې ګلزار څنګه په ابراهيم عليه السلام نمرود اور ته ورځاو الله اور ته یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهيم یا اور ابراهيم یخشا خو سلاما معتدل یخ کډیر یخم نه کې د یخنه نه دل تکلیف ملوي معتدل اور په یخ شو معتدل شو اور مل شو ابو مسلم خولانی ته ایک بار هوا مسلمة الکذاب خيار پوي شو هغه چې کدل بل سزا ورکوم نو پته ولګي دغه نقصان نه ور کوي راشه وطن نه وباسه غړي دا خلک ټول زما مخالف کیږي وای بس نور ته تسنیم خدا چې کم پیغمبر باندې ایمان وروړي دا وطن ته لا چې لار مدینه منوره ته ورسید اوس دې زمانہ کې خو پیاده مدل وي خدای پاک مسلمه بیا مردار کړي چې ورسید مدینه منوره ته مسجد نبوي ته ورسید نو الته خپل بستر او ګوډي موډي کې خو د یوستن ته درې مونږ وکاو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پیراغه غفراتیر شو او دا خبره ډیره زیاته مشهوره شوی و چې مسلمة الکذاب یو سړی اور ته ورزولې دي اور په الله ګولې گلزار جوړ کړی دي اور نه دي سوځولې د ختم نبوت په عقیده د چودري د ستنې تیموس کا حضرت عمر اولید هغه پیژن کې د یمن دي دا علاقې خلک پیژندل کې اوس کدل ته یو پنجابی راځي دلته تیموس کا تاسو ټول پیژنې کې د پنجاب یا د بلوچستان دی یا د سند دی د خپل علاقې خلک هم پیژندل کېږي
دا د سواد دی دا د اشنغر دی پته لګي نو هغه وپېژن چې دا خو د یمن دی نو هغه ورته ودرېد چې یورې ګردنه تپوس کوم چې دا مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی چې دا حقیقت دی که ګپ دی نو دی ابو مسلم خولاني چې کله سلام وګرځاو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی هلکه د یمن یې وی یو مسافر یې وی یو کله راغلی د یمن نه بس دا را روان شوي مو سره ورسېدم یاره مونږ اورېدلي دي چې په یمن کې مسیلمة الکذاب د دروغې پیغمبرۍ دعوه چې کړې وه هغه یو سړی اور ته غورځولی دی هغه سړی اور نه دی سوځولی اور پې یخ شوی دی دا حقیقت دی که دا هسې چا دروغه پراپیګنډه کړې ده خو همدې په خپله دی که نه ابو مسلم خولاني هغه یو بلکل دا حقیقت بلکل اور ته یې غورځاو او اور پې الله ګلې ګلزار کړه وی تا هغه سړی لیدې دی ته پېژنې وی او صاحب سړی پېژنم ستا مخکې ولاړ دی تا ته مخامخ ولاړ دی وی تی وی یو زی ورته غورځولم ما ته وی په ما ایمان راوړه ما وی په ته ایمان نه راوړم ایمان بابا محمد مصطفی راوړی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه پس بل پیغمبر نشته اور ته یې وغورځولم اور په ما ګلې ګلزار کړه د مټې ونیو حضرت ابوبکر صدیق لی بوته حضرت ابوبکر دغه وخت خلیفه د مسلمانانو ورته وی ابوبکره یو سړی درته نښیم وی څوک وی هغه سړی درته ښیمه چې د حضور پاک په امت کې د ختم نبوت په عقیده په هغه الله د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی څنګه ابراهیم علیه السلام د ځناورو د زمرو او د شرمخانو ډک دی تو ولې تباه کوي د ټول ډک دی له دې څیزونو باندې هغه صحابه او هغه تابعیانو ته په قلار کېنه چې کوم پکې مشر صحابي هغه आवाज وکړ د ځنګل زمرو شرمخانو مارانو لړمانانو د رسول الله مبارک صحابه په دې لاره روان لارې خوشې کړي ځنګل خوشې کړي ختم وځه د پیغمبر صحابه ته لاره پرېږدي وی قسم دی چې دا زمري او شرمخان او دا ماران لړمانان داسې په منډه د ځنګل نه تښتېدل چې ټول ځنګل یې خالي پرېښود هغه تاتاریانو چې د صحابه دا کرامت او برکت ولیده ځنګلي قوم ځنګلي کې هغوی به انسانان خوړل هغه ځنګلي قوم چې بچې به یې ناجوړه چې خپل بچې به یې خوړه هغه الله پاک ټول مسلمانان هغه مسلمان یو اتفاق یو وحدت و نو الله پاک قرآن شریف کې فرمایي ما راته آیت ته الله پاک د قرآن شریف وی ان ینصرکم الله ستاسو په زړه کې د الله د دین مدد وي اذا به د الله دین سره مدد کوم په زړه کې د دین مې نه نو فلا غالب لکم څوک شته نه چې ستاسو په خلاف راپاسې تاسو ختم کړي ویخذلکم ومن الذي ینصرکم من بعده او که الله مو رسوا کوي او دشمن له تر اوچت کې او تا پې زیر کې او تباري کې پې نو څوک شته د خدای نه پاسې ستا مدد وکړي نه نو فیصله څه شوه علی الله فلیتوکل المؤمنون مسلمان له پکار کې په خپل رب بروسه نو پر رب بروسه اله کېږي چې موږ اتفاق په ځان کې پیدا کړو ټول مسلمانان اتفاق پیدا کړي او خپل علما او مشایخو ته رجوع کړو د هغې نه دعاګانې وغواړو دعا وکړئ الہ العالمین بالخصوص د فلسطین مظلوم مسلمان ته دعا وکړئ مونږ خو اسم نشو کولی چې خدای ته مدد وکړي نن خو مسلمان حکمران ټول په اختلافاتو چې کار دی دا یو دعا ته نه کولی شو الله د مسلمانانو د مظلوم فلسطینیانو مدد وکړي د مظلومانو مدد وکړي او څومره ظالمان چې دا ظلم یې وکړه دا مشر یې ولا بل شهید که نور د دنیا خلک یې شهیدان کړل الله ټول په خپل قهر او غضب تباه او برباد کړي ټول په خپل قهر او غضب تباه کړي کوم ځای کې مسلمان د کافر د لاسه په مظلومیت کې پروت دی خدایه هغه کافر ټول پستر وړاندې کې وته تباه کې د مسلمانانو مدد وکړي الله د مسلمانانو د کشمیر د مسلمانانو الله د فلسطین د مسلمانانو الله د ټولو مدد وکړي دعا وکړئ سبا دي بیماران دي یو مریض دی هغه ما ته وختي ټلیفون وکړ په هسپتال کې پروت دی بې هوشه دی بل یو ملګری زمونږ لیاقت حاجي صاحب نوم یې د ملا اپریشن یې کړی پېښور هغه ته دعا وکړئ الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او شفا ولا ورکړي نمرود اور ته وغورځاو او اور اونس وځاو دغه رنګې د پیغمبر یو امتي مسیلمة الکذاب اور ته غورځولی دی اور پې الله ګلې ګلزار کړی دی وایي کم دی وایي دا ما سره چې ولاړ سړی یم ان ینصرکم فلا غالب لکم الله قرآن شریف کې فرمایي ښکاره کوي الله پاک که الله تاسو سره کله مدد کوي او وکړي در سره څوک نشته چې د الله په مقابله کې ودرېږي څوک نشته چې ستا د پاسه شي څوک نشته چې تا ختم کړي څوک نشته چې تا مغلوب کړي الله قرآن شریف کې فرمایي د ډلې مثال مې درکړه د بدر او د یو عام انسان مثال مې درکړه بل هم درته درکړو یو بل صحابي دا خو تابعي دی یو بل صحابي دی حضرت زرار رضی الله تعالی عنه حضرت زرار دا ډېر عجیبه صحابي دی
ته چې کله مسلمان شو او خپل اسلام دونه خوشاله دونه پر ایمان دیتا وای چې زر مریان د صرف د خپل ایمان په خوشاله کې آزاد کړي زر مریان مری ډیر زیات قیمت لري دیتا وای دا زموږ ایمان چې کمزور دی کنه موږ مری آزادول صدقه خورستو خبره ده موږ هغه فرضي زکات نه ورکو موږ هغه واجب قرباني نه کوو او موږ چې د چا حق پورې دی پر دی حق نه ورکو هغه باندې یو مری آزادول نو لیکن په ایمان دونه خوشاله دی یا الله د ایمان غوندې نعمت مال راکړه لکه سړی په واده خوشالي نو خیرات کوي کنه پر واده خوشالي نو دی بلا خیراتونه په حج باندې خوشالي نو چې دی زی نو هم خیراتو کې چې واپس راځي ری خیراتو کې د ماشوم په سنت دی خوشالي دی صدقه او کې خیرات د دوی په کویدن دی خوشالي نو دی صدقه او کې دی خیراتو کې فضل اولونو له جامع جوړې مروړي دا خوشالي نو په ایمان خوشاله او دی په ایمان 1000 غلامان او مریانې د ایمان نه قربان کړی دي یو ځای کې د کافرو سره جنگ او د حضور پاک د وفات نه پس دی په یو اس باندې سورو مرګرو نه جدا شو کافرانو غیر کړ یک تنها پاتې شو په اس باندې وړه زبردست مجاهد او تو او نه ور سره دا کافر ته غیر چا پیر دی او دی لګیا د خمد بوت جنگ کوي اس استړې شو دا مضبوطه خبره ده تاریخي خبره ده او ډیره کلک او مضبوطه خبره ده په دې ځان پوي کې اس استړې شو اس دومره استړې شو کنه ساروی خامخا ستړي کېږي چې بس قریب و چې اس پرې وته اس د قدم د غشتو بالکل نو د انسان ستړي کېږي نو اسم ستړي کېږي او اس لګ لګ زخمیم دی او دیم خستړې شوی دی یا خدایا اوس ماته خو اس پریو دی دما اس خو خلیو به دی اس می تګیم دی اس می اوګیم دی د اس په کار نه کوي سبا کوما نو د سرور مخ کې کو اس ته په وخت کې وای اے اسا یا فرس اے اسا زګورتا د خپل ځان د پاره او د دنیا د پاره نه غلوم د الله د دین د بلایې د پاره د غلوم او د پوښوم چې تاسو شوي په دې سست کړی او که سستی دی وکړه نو د قیامت پرز د رسول الله مبارک مخ کې بستا شکایت پیش کو چې ما خو جنگ کو ما خو جهاد کو خدما اس ما سره وفاو نکړه انا کېستړی کېږي مرته پاتره چې سس شوي ما ته پاتره چې خپل ټینګ نه دی او سسته قیامت ورځ د الله په دربار کې د حضور پاک مخ کې بستا شکایت خو خدای خپل یاره کې دا الفاظ او وي نو اس او شنه ده الله پکې قوت پیدا کړ او اس داسې تکړه شو چې مسلسل اته غنټه وجنګېد اته غنټه بغیر د خوراک نه بغیر د وبونه مسلسل وجنګېد او دغه ضرر د دشمن د فوج نه بار راوست کامیابی خدای ورکړه نو چې انسان سره نه ساروی سره خدای مدد کوي دا پکې اس کې خپل قوت نو د الله طاقت واچو نو مسلمان سره خدای پاک ولې مدد نه کوي اوس بدل تا سوال بدل راځي یو دې زمانه کې مسلمان سره خدای ولې مدد دا خبره مې دې پورې شروع کړې دې زمانه کې خدای فلسطین مسلمانان برباد د فلسطین خزه کونډه شو او یو کور کې لس د سو پنځلس سړی او خزه او ماشومان شهیدان د یو خزه سلور بچي غون مړي او داسې ماشومان یتیمانان او خزه دي چې اوسم د آبادو لاندې د دیوالونو د ګټو د خښتو لاندې پراته دي د اوچتوالو څوک نشته چې دیوال ته اوچت ودارو بځي وبخي د خلکو نصرونه پریش نه په بوډا ده بوډاګانو موجل کېږي نه په ځوان د ځوانانو موجل کېږي نه په ماشوم د ماشومانو ملالېږي برانه بمباري کېږي لاندې نه توپ او ټانک دی ګولۍ پې ورېږي او نن د فلسطین مظلوم مسلمان خوله وازه کړې ده او ټول امت مسلمه ته چغې وایي چې د خدای خاطر وکړئ اوبه خوراله راوړئ مدد نشي کولی اوبه خوراوړی چې مونږ اوبه خو وڅښو کنه ډوډۍ خوراوړی کنه ډوډۍ نه راکوي اوبه خوراوړی کنه ماشومان بچي او مخله بچي د مرغۍ بچي ماشومان د فلسطینیانو بچو خولې وازې کړي دي او اے مسلمانانو د قیامت په ورځ به مونږ ستاسو ګیره کوو رسول الله مبارک شرق او غرب والا مسلمان عرب او عجم مسلمان
د قیامت ورځ به راځي او که به نه راځي هغه ماشوم بچی چې لږې عربۍ کې خبرې کولی شي هغه جاړي او چغې وایي هغه ماشومه جنۍ چغې وایي او جاړي چې تاسو خو مونږ پرېښودو د اسرائیلو ته د یهودیانو ته په مونږ خو یې ګاڼې وګرځولې زمونږ خو یې وجودونه وسوځول په مونږ خو یې اور بل کړه په مونږ د پاسه خو هغه بمونه راغورځوي چې هغه اور لګوي معنی نوم یې هغه بم راغورځوي چې هغه اور لګوي په یو ځای راوغورځېږي بلډینګ هم تس نس کې اور ولګوي حالانکې بین الاقوام کې داسې بم غورځول ممنوع دي دا به نه غورځوي ټول ابادي وسوځېدل کندرات مونږ ته خو د خور او لور پته نه لګي چې زما خور څه شوه زما لور څه شوه زما زوی څه شو زما خاوند څه شو مونږ ډوډۍ جامه نه غواړو اوبه غواړو د خدای خاطر وکړئ مونږ له یو بوتل اوبه راوړی د تندې مړی د قیامت پر ورځ بس د مسلمانانو ستاسو شکایت د خدای په دربار کې لګوي او بل ودم تاسو لیدل چې کوم د ابوی مشر اسماعیل هاني هغه هم شي ولې الله د مسلمان مدد سوال دلته نا ولې نن خو د فلسطین مسلمانانو خولې واضح کړي دي مدد ولې نه کوي نن د فلسطین هغه پوتینو جنکو ماشومانو خولې واضح کړي دي نن ښځو خولې واضح کړي دي نن کورونه تباه شو ختم شو یو کس پاتې شو که دي دم پکې لاړل ختم شو او نن خلکو خولې واضح کړي دي مونږ هم خولې واضح کړي دي مونږ هم چغې وایو چې خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي هر جومات کې دعاګانې کېږي هر چوک کې دعاګانې کېږي د هر مسلمان په زړه کې چې مسلمان د فلسطین د مظلوم مسلمان لپاره دعاګانې کېږي نن په عربو کې په جوماتونو کې دعاګانې کېږي نن په عجمو کې دعاګانې کېږي نن په رمضان کې دعاګانې کېږي او نن په بې د رمضان هم دعاګانې کېږي الله مدد ولې نه کوي ولې نه په تشه دوا کار نه کېږي زما پیغمبر مبارک په تشه دوا کار ونه ویسته میدان د بدر کې وجنګېده نو الله مدد نو صرف او صرف تشو دواګانو ته ځان ټینګ کړی بالکل دعا سره الله تقدیر هم به حدیث کې راځي لیکن دعا سره اسباب هم یو ځای کې یو سړی وایي یا الله اوږې ما موړ کا یا الله اوږې ما موړ کا او خلاص او خپې دې روغې دي نو داسې مو وایه خدای به دې موړ کړي خو دې مهرباني وکړه کټ درکوشه لاړ شه لږ دې میدان ته او لږ دیاري وکړه خیر دی که په 100 روپۍ دیاري نه ملاږي په 50 ټوکه بچو له سره وړه نو الله به دنیا دارالاسباب دی دعا وکړه خو اسباب ورسره جمع کا نن په ټوله دنیا کې فلسطین مظلوم یوازې ولاړ دی هېڅوک مددګار د حکومت په سطح د هغوی شته دی نه وزیر اعظمان هم دوا کې دوا وکړي څوک یې پلان کې ولا راغی څوک یې پلان کې به مدد کوي پلان کې به مدد کوي نه پته شو دواګانو کار نه کوي مسلمان اولس دن هم تیار دی د هغې د مدد د تلو دپاره مونږ ته لارې بندې دي مونږ نه شو یو موټی اسرائیل دی او نن یې ټوله دنیا په مخ اخیسته ولې د هغه په شا امریکا ولاړ د هغه په شا برطانیه ولاړ د هغه په شا انګریز ولاړ دی د هغه په شا یهودي ولاړ دی د هغه په شا د دنیا ټول کافر ولاړ دی او هغه ته وایي ټیک کې ښه کې ټیک کې ښه کې ښځې وجنې ښه کې ماشومان وجنې ښه کې اوبه دې ورته ختمې کړې ډوډۍ دې ورته ختمه کړه جامه دې ورته ختمه کړه بلډینګان دې ولا راوغورځول دا ته ښه کې آی های خدایه نن مسلمان دومره هم نشته چې ورته ووایي چې ته بد کې یو څیز که نن مسلمان وکړه صرف یو څیز چې د دې اسرائیلو دشمن سره چې جنګ کې یو هغه جنګ دی چې هغه د کوتک او د ټوپک جنګ هغه موږ نه شو هغه بادشاهان بچ او بادشاهان بې خوند لري بې غیرت دویم څه جنګ دی د معیشت جنګ نن سبا په ټوله دنیا کې جنګ د معیشت دی اسرائیل که نن په ټوله دنیا غالب دی دنیا په مخ اخیستې ده په دې وجې چې هغې خپل معیشت مضبوط کړی او خپله پیسه یې مضبوطه کړې پیسه ورسره ډېره ده ټکنالوژي ورسره ډېره ده نو د معیشت جنګ خو ته کولی شي کوي دا دی چې د هغه د مصنوعاتو نه به یې کاټ اسرائیل کم شی جوړ کړی دی ابدا نه استعمال عوام الناس به کوي خو کومو کمپنو والا مسلمانان چې چا د هغوی ټریډ حاصل کړی دی د هغې نشانې حاصل کړی دی کومو کمپنو والا کومو کارخانو والا چې د هغې په ټریډ پیسه پیدا کوي دوی ته پکار دي چې بایکاټ کوکاکولا او پیپسي خو د اسرائیلو له نه راځي دلته جوړېږي څوک یې جوړوي مسلمان یې جوړوي پیسه پکې دې مسلمان له پکار دي چې تا سره ما خپل شی ختم کړه تجارت زه د لوګي مړ شم خو نه کوم تر ما مسلمان دور وځي کوم صابون دا صابونونه خو د اسرائیلو نه راځي دا خو دلته ستا په ملک کې جوړېږي دا خو د مسلمان ملک کې جوړېږي هغه سره صرف معاهده شوې ده
هغه ولا فارموله ورکړې ده، هغه ولا خپل ټرېډ او خپل نشان ورکړی دی چې ماله به دونه پیسې راکړې، زما په نوم دا شی جوړوه، په دې فارموله به جوړی، زیاتې کمې به پکې نه کې، دقسې معیار به ساتې. دې مسلمان له پکار دی چې بایکاټ خپل شعر وباسه. یو خبره راته وکړه، زموږ مسلمان څه کوي خپټېږي ما مړه خو چې چاړې ږدي نو مسلمان به په مسلمان یې کافر به وایي خو دومره نه لکه مسلمان چې څومره وایي. زما یو دوست دی، د هغه دوکان دی جنرال سټور دی په پېښور کې، هغه ماته وی چې د اسرائیلو دا مصنوعات د علما وایي چې بایکاټ دی وکړي، نو په کار دا دی چې د هغې مقابله کې مسلمان ښه شی راوباسي. مسلمان ښه شی راوباسي، خلک دا صابون وارده اعمال وایي کوم شی چې د اسرائیلو 500 تقریبا نه مانه پوره خبره یې راغله چې 500 د اسرائیلو کوم شی خرڅېده، د هغې مقابله کې د مسلمان د کارخانې په 500 خرڅېده. نو چې د اسرائیلو په هغې باندې علما وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 500 1100 ته ورسه، د اسرائیلو د هغې نه هم ګران کړه، معیار هم خراب، دوی له خوند ورکوي. اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپیګنډا ستا د پاکستان کارخانو والا لګوي چې اسرائیلو مصنوعاتونه بایکاټ وکړي، زمونږ دا مطلب دا دی والی، د هغې متبادل کې دا وانه. نو ظالمه چې هغه 500 ستا را په 500 ته په 400 کا چې خلکو ته نوره مسانتیا پیدا شي، د خیر په 500 یې ته خرڅوه، خو معیار خو د اسرائیلو د مصنوعاتو ورکه که نه، نو معیار دې کمزوري که او قیمت دې ګران که. دا ظالم ظلم کوي، دا ظلم کوي، دې قصدن خلک مجبور کوي دې خبرې ته چې خلک همغه د اسرائیلو مصنوعات. نو الله مدد کوي زما رونو، خو کله به الله مدد کوي وایه چې دا رسول الله مبارک فرمایي وی مسلمان داسې دی کل جسد الواحد لکه د یو وجود په شان دی. حضور پاک فرمایي په یو وجود کې چې دا ګوته خوږېږي ټول وجود دردېږي، چې دا بله ګوته خوږېږي ټول وجود دردېږي، چې خپه خوږېږي ټول وجود دردېږي، چې پوزه خوږېږي ټول وجود دردېږي، چې غاښ خوږېږي ټول وجود ورسره بېخوب وي. نو که په مشرق کې مسلمان ودردېد پکار چې ټول مسلمان ورسره بېخوبه شي، که په مغرب کې مسلمان ودردېد پکار دی چې ټول مسلمان ورسره بېخوبه شي ودردېږي. دا نشته، د چا په سر چې راله د هغه په سر راله. په مسلمان کې وحدت او اتفاق نشته د مارونو. او قرآن شریف کې الله څه فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د خدای په رسۍ د الله په قرآن او د الله په کتاب ټول منګولې ولګي، ټول متفق شي، د یو بل نه موجوده کېږي.